لا هغه هسپتال تیر سولو اوس داسې دورې په سپیچ ولاړلی. څه وایه دا چیش دی؟ د ټیرو والا هسپتال امبولانس شه وایم بوننس د ټیرو والا هسپتال اوس داسې دورې په سپیچ ولاړلی. یاره پارون سي ازمان ډیوال رالی هغه مې دون ارمان سلو بیخي مې ډېر ارمان سلو. ولې؟ پارون دې راته ویل یاره 100 روپۍ راکړه په قرض باندې زما په کار دی. نو له ما سره نه ولې ما ورته ویل یاره نسته را سره بس دی ولاړلی بیخي مې ډېر ارمان دی او زما ډېر خوږ یارم ولی. دغه د پوسټ اپس در کړی دی. دا یې چیس لیکلی دی وای زه په یارانو کې ماران پیژندم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. را روان نسل په باره کې د خلکو څه پوښتنې کو. راځئ چې د دې ماما څه پوښتنه وکړو چې دوی څه وایي. ته دا را روان نسل ته څه پیغام لرې؟ دا را روان نسل ته زه دا پیغام لرم چې ګرد سره مه راځئ. ولې یاره ولې داسې کوې؟ ولې نه راځي؟ یاره دا د موږ راغلی یو موږ کومه توره والې ده. موږ یو کار کړی دی یو سیسټم مې کړی دی پالتو ذلیله ژوند په ځان باندې تېروو. ماما تا ته دا معلومه ده چې دا دودپتي ته په انګلیش کې څه وایي؟ یا نه ده را معلومه تېروشه. اوس ورته ګوره دودپتي ته په انګلیش کې داسې وایي و دغه ځای له زور ورکوه صحیح دی دود پټي. یاره لالا ماله پیسې راکړه له یو چا سره مې ضد دی زما یوسف اخلمه. ظالم زو ته دا شین زمی وګوره دا شین یخ وګوره ستا ایسي وګوره زکام کېږي بیا دې ټوخه کېږي. تا خو به شټوب راته ویلې تا په موټې د ایسي ضد په مخ اخیستی دی. لالا زه هغه ایسي نه درښیم زه د پبجي ګیم والا درښیم له یو چا سره مې ضد دی یا د پبجي ګیم یوسف اخلمه.